د شهباز شریف څرګندونو ته د طالبانو شدید غبرګون. طالبانو شهباز شریف ته څنګه ځواب ورکړی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت مرستیال ویان د پاکستان د لومړي وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې اسلامي امارت د پاکستان د امنیتي ستونزو مسؤل نه دی. تر دې وړاندې شهباز شریف ویلي و چې له افغانستان څخه ځینې وسلوالې ډلې پاکستان ناامنه کوي. لا وړمه ورځ ښاغلي شریف په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي و اسلامي امارت ته یې مخلصانه مشوره دا ده چې ژر تر ژره د جنګیالۍ ډلې کنټرول کړي او خپله خاوره دې د بل چا په خلاف د کارونې لپاره د وسلوالو په واک کې نه ورکوي. نوموړي یادونه کړې وه چې پاکستاني طالبان، داعش، خراسان او نورې ترهګرې ډلې له افغانستان نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو حمدالله فطرت بیا د هغه دغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی. باختر رسنۍ د ښاغلي فطرت له خولې لیکلي چې د پاکستان امنیتي مسلې د اسلام آباد کورنۍ ستونزې دي او باید د پړې ګوته اسلامي امارت ته ونه نیول شي. د اسلامي امارت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري هم تازه د چا نوم له اخیستو پرته ویلي چې اسلامي امارت د افغانستان پر ټوله خاوره بشپړ واک لري او د هیواد یوه ډبره هم د بل چا په واک کې نه ده. پاکستان په وار وار له اسلامي امارت سره ورته اندېښنه ګډه کړې او یادونه کوي چې په دې اړه بشپړ سندونه هم په لاس کې لري. خو اسلامي امارت بیا هر وار د طالبانو دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.